سلامونه او نیکې هیلې ګرانو دوستانو. نن یو ځل بیا زه راغلی یم د نبي علیه الصلاة والسلام د اخلاقو له درس څخه یو بل درس ستاسې محترمو و مخته کیږدمه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق. یو سپینګیري مات شوي بادام د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته کیښودل. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هر بادام په خوړلو سره یو ځل سپینګیري ته وخندل. د سپینګیري په خوله به سپین برید مسکي شول. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرام په تمه ول چې اوس به دوی ته هم ووایي چې راشئ بادام وخورئ، خو داسې ونه شول. سپینګیری لاړ. صحابه کرامو وپوښتل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، مخکې به دې هر څه موږ سره شریکول، خو نن دې هیڅ غږ ونه کړ. خبر یې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وفرمایل؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل بادام بیخي ترخه و، که له تاسو څخه یوه هم تریخ بادام توف کړی وای نو د اخلاصمن سپینګیري خندا به په غم بدله شوې وه. سبحان الله، څومره خواږه او نیک اخلاق چې د انسانانو زړونه ساتي. نو څنګه به داسې یو نبی، رحمت للعالمین نبی، یا الله موږ ټولو ته د نبی علیه الصلاة والسلام په پله باندې د تللو وس را نصیب کړي. یا الله موږ د ښو اخلاقو څښتنان کړي. آمین ثم آمین.